سلامونه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي په کابل کې او اوس د شپې شپه څه چې سهار د سهار 2 بجې کېږي او دا د عبدالحق چرایي د نوم لکه چې بدل شوی دی که نه دی دا به د ملګري راته ووایي ځکه چې طالبانو لکه چې د احمد شاه مسعود چرایي نوم هم بدل کړی دی د عامې روغتیا یا د سعد عامې چرایي دا او د دې لکه چې بدل دی خو په هر صورت خلک یې د عبدالحق په نامه پېژني او زه راتلمه راووتم مالې ته راځه چې دا د کابل د شپې کابل وګورو چې څنګه دی ما فکر کاوه چې هېڅوک به هم نه وي خو اوس معلومیږي چې دغه ملګري مې پیدا کړل دلته ناست دي بانډار کوي او ما ته یې چای واچوه کور ودان مننه ستړي مه شئ ژوندي دې وئ او دلته هغه د پخوانیو وختونو دغه لږ رانږدې کړه چې دا خلک یې وګوري د پخوانیو وختونو چاکلیټ هغه دي خواږه دي او دا ډېر زما خوښېدل نو توکل په خدای انشاءالله چې اوس به یې هم مزه وڅکو له چای سره او دوستان را سره دي ملګري غواړم چې له دوی سره کیسې وکړم 1 2 3 4 5 6 7 9 کسان دي او دا پوښتنه به له دوی نه وکړم چې څه کیسه ده چې د سهار په 2 بجې دوی دلته ناست دي خوب لرئ ژوند لرئ کور لرئ که څنګه ولې دلته ناست دي کور هم لرو ژوند هم لرو مصور راوتی از کاروبار ته اوس غریبي وکړو نو په دې شپه کې چی کاروبار ده بس الحمدلله دا د ټکسوانی د هوټلونه دي کار د خلک غز گزار کوي یعنی سورلۍ پیدا کیږي اوس او ښه صحیح مسخه دونه نه دي فیصدي ټیټه ده د جمهوریت له وخت ډېر ښه او نوم دی نوم سلطان محمد ټکسي چلوي او څنګه د کاروبار دی شکر ده ښه ده که نه خپله چاره او پردم پې کېږي خو زیات یې نه کېږي خپل مشکلات یې ښه دا مایک د ملګري ته ورکړه ده سره به هم روغ ستړی مه شي ته هم ځان راته سلام درویش وتک یم د کابل نه د ټکسي لرونکي موټروان یم نو اوس په کابل کې د شپې 2 بجې دي فلحال موږ دلته ناست یو خپل بنډار هم کو خپل رانندګي دپاره چې مسافر راشي او خپل مسافر انتخاب کړي ډېر ښه نو د شپې مسافر څه غواړي په دې شپه کې شته مسافر شته کابل دی آرامه دی شکر الحمدلله ژوند زندګي ښه ده نو د تیر په طلب ډېره امنیت راغلی ده او کابل کې ښه ده شکر الحمدلله زندګي ته خو به دا خبره د زړه نه راته کوي که طالبانو له ډاره داسې وایي نه د خپل زړه نه درته وایم چې ولې په تیر جمهوریت کې دا شپږم کال دی چې زه ټکسیواني کوم په هغې دولت کې موږ داسې ازاده نشو تللی یو چېرته او نه داسې ازاده کېناستی شو او اوس الحمدلله موټران هم هلته لږ لرې ولاړ دي او موږ دلته ناست یو بنډار کوو او ناست ښه دا خو یې مثبت ټکی شو منفي خبره پکې څه ده ځکه زه چې خبرېږم وایي هغسې کار نشته لکه مخکې چې و مثلا مخکې ستاسو سورلۍ به ډېرې وي خلکو به ډېرې پیسې درکولې غریبي مو کوه اوس هغسې نه ده اوس کاروبار لږ کم شوی ده په دې هغه باندې منفي اغېزه ډېره کړې ده په کاروبار باندې ډېره منفي اغېزه کړې چې سابقه وخت کې ښه کاروبار خلکو کاروبار ژوند زندگی ښه وه او اوس په هغې مناسب باندې کار لږ کم شوی ده ولې چې زموږ تجاران په کابل کې په افغانستان کې سرمایه ګزاري نه کوي په جمهوریت واده کې ټوله تجارانو دلته سرمایه ګزاري کوله اوس ډېری سرمایه ګزاران زموږ د افغانستان نه وتلي دي او فلحال موږ نو یو څه کاروبار اغېزه کم شوې ده په دې هیله چې سرمایه داران تجاران سوداګر راشي خپل وطن ته ځکه دغه دی د شپې هم دوی کولی شي چې وګرځي الحمدلله ټول یعنې دلته کولی شي چې خپل وطن ته راشي خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي او د افغانستان هر وګړی په کار او هغه باندې اخته ډېر کم نو دا نور ملګري هم دلته یو څوک دی چې دلته هغه سماوار چالان کړی دی په دې شپه دا ته یې لکه چې نو ته راته ووایه او که نه ته ځان راته وښیه زما نوم تمیم دی راته خیر وبخښې ته نه وبخښې سماوار خو مو ولید چای تیار دی خو ځای مو خالي دی نه یې پکې که نه چې را سره ویڅ کوي چای او داسې ښه لرګي ور واچول دا ملګری اخته ده اوس هم ټکو ټوکه یې هلته لرګي هغه میلمه ده او دا ښه میلمه نو په میلمه ولې کار کوئ تاسو دلته دا رواج د میلمه به کار کوي یعنې زم باید ځان نه خواهش کوم هغه چشمونه یو کار ده او ترموزونه هم تیار دي او دا بشکه خطرناکه ده دا څنګه دلته ده نه هغه د مدني اوبو دي نو راته ووایه وبخښه نوم دی اول راته واخله نوم مې تمیم ده تمیم او څه کار کوي ته معلومیږي چې دغه د کار دی فعلا همدا کار ده گذار زمان ده نو په دې ګرمۍ کې څوک چای څه کوي چې راځي درته که راځي چای څکي
دا چای تاسو اوس نو اوس خو ګرمي نه ده د ورځې ښیم منظور نه ده خوند لري اما د ورځې نه یم نه خوندور دی د ورځې ویده کېږم کاکا د شپې کار کوي د ته شپې کار شبکار یې شبکار یم د ورځې خوب او د شپې کار په ټول کابل کې دوی ته مې ویل یا زه خدای بخښلی یم یا دوی خدای بخښلی دي چې دا چای ورته رسېږي نو د چای بیه دې څو ده دغه یوه پیاله چای یو ترموز چای 20 روپۍ یو ترموز څو پیالې پکې ځایږي بعض ترموزو کې شاید 15 پیالې 15 او داسې یا پیالې 15 دا یوه پیاله داسې په یوه روپۍ او څو تمامېږي مشکل نشته د اوبو تجارت ده نو هغه اخلاص به کوو اوبه یې له کمه د کوي سبا اوبه مدني دي دغه ذخیرې ډکوي کاکا ډېر په دمشق هو نه معلومیږي اوبه یې خوندورې دي اوبه مدني اوبه دي او چای ډېر راته ووایه د طالبانو صفت به نه کوي د زړه له اخلاصه راته ووایه رښتیا خبره دې وکړه ځکه داسې بیا خلک به وایي چې والا او دغه صحیح ده طالبانو شروع کړي. هغه به دا چیرې وګوري چې دا زه یې صفات کوم او هغه په ده باندې واز چېرته دی چې باید یې صفات کوم خو او خیر نه، د زړه یعنی بعضې کارونه نه ډېر خوښېږي چې هر کار پینډینګ ته ویځي بس پینډینګ معاملې دي خلاص پښتو راته وایي پینډینګ یې بیا څه دي